وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تیر شوی هفته کې په دې ورځ باندې موږ کتاب کشف الشبهات ختم کړو، خو د دې نه مخکې چې بل کتاب شروع کړو د عقیدې په باره کې ما وی چې د امام نووي رحمه الله دا کتاب ختم کړو، ځکه چې دې کې څه د پاسه 10 حدیثونه یا 12 حدیثونه پاتې دي. نو هفته کې چې 2 ورځې دا درس کوو نو دا به زر ختم شي دا کتاب هم. د امام نووي رحمه الله په دې مبارک کتاب کې موږ 38 حدیث ته رسېدلي. د هغې نه مخکې حدیث د عبدالله ابن عباس بیان شوی رضی الله عنهما چې په هغې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه خلکو باره کې تذکره کړې وه چې څوک د نیکی ارادو کی بیعتی پاتی شي یا د نیکی ارادو کی او وی کی او دغه شان د بد عمل ارادو کی او بی پریدي او د بد عمل ارادو کی او وی کی دوی ته به څه میلاویږي څه نه میلاویږي دې تفصیل ذکر شوی. بیا موږ حدیث د ابو هریره رضی الله عنه شروع کړو چې دا 38 حدیث دی او په هغه حدیث کې دا دي، هغه حدیث به ووایو او بیا به وضاحت وکړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان الله تعالی قال الله دا خبره کوي، یعنی حدیث قدسی دی، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. څوک چې زما د دوست سره دشمنی کې الله وی زما د هغه سره اعلان جنگ دی. وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیه. او بنده چې ما ته رانږدې کېږي په یو عبادت کولو سره نو د ټولو نه زیات عبادت چې زما خوښ دی نو هغه عبادت دی چې کوم پې ما لازم کړی دی، فرض کړی مې. وما یزال عبدي یتقرب الی بالنوافل حتی احبه. الله وی زما بنده لګیایي ما ته رانږدې کېږي په نفلي عباداتو سره تر دې چې زه ورسره محبت وکړم. فإذا أحببته كلا چې ورسره زه محبت وکړم كنت سمعه الذي يسمع به، زه د هغه غوږ شم په کوم باندې چې هغه اوري. وبصره الذي يبصر به، او د هغه سترګې شم کوم باندې چې هغه لیده کوي. ويده التي يبطش بها، او د هغه لاس شم چې په هغې باندې هغه رانیوه کوي. ورجله التي يمشي بها، او د هغه خپه شم چې هغه پې مزل کوي. ولئن سألني لأعطينه، او که زمانه څه وغواړي نو خامخا ورکوم به ورله. ولئن استعاذني لأعيذنه، او که ما پورې پناه ونیسي د څه شي نه نو زه به ورله لازم پناه ورکوم. دا حدیث امام بخاري راوړی. د دې حدیث د عظمت په باره کې خبره شوې وه، او د دې حدیث د اولنۍ جمله چې ده چې څوک د الله د دوستانو سره دشمنی کوي نو الله د خپل طرف نه د هغوی سره اعلان د جنگ کوي. د دې خبرې پوره وضاحت شوی او اولیاء الله څوک دي دا خبره بیان شوې وه. اوس هغه لار بیانېږي په کومې لار باندې چې یو بنده الله ته نږدې کېږي او الله ورسره محبت کوي. او دا د هر مؤمن چې مسلمان یو کلمه د لا اله الا الله د زړه نه ویلي نو د هغه دا ارمان دی چې الله ما سره محبت وکړي، او دی کوشش دی او همدغې دپاره په دې دنیا کې لیږیایي الله والا خلق، د دې دپاره لیږیایي چې الله ما سره محبت وکړي او زه الله ته په څه طریقه نږدې شمه. په دې حدیث کې هغه لار بیان شوې ده په کومه لار چې ته لاړ شي نو الله به در سره محبت هم کوي او الله ته به نږدې شي. او دا خبره مه ذکر کوو چې زه د الله سره محبت کوم،
ذکر د دې خبرې په کار دی چې الله د چا سره محبت کوي. یو سړی کلمه د لا اله الا الله وي او ځان ته مسلمان وي، دی به لازم د الله سره محبت کوي. دا خو د ایمان رکن دی. خو غټه خبره دا دی چې الله د چا سره محبت کوي. او څه ناشنا بندګان دي د الله چې په دې ځمکه باندې ګرځي او څوک ترې خبر نه دي او الله د هغوی سره محبت کوي. یعنې زموږ سره اوس ناست دي چې خلک څومره عجیبه وي چې زموږ سره مجلس کې کیني پاسي او عرش والا د هغه سره محبت کوي. دا د ډېرې لویې برخې خاوند دی چې الله د چا سره محبت وکړي. نو د حدیث کې هغه لار دا ده، وایي چې نه رانږدې کېږي ما ته یو بنده زما، الله وایي، په یو شیز سره احب الی مما افترضت علیه. الله ته بل داسې محبوب عبادت نشتی لکه څومره چې هغه عبادت خوښ دی کومې چې په بنده باندې فرض کړی. دا لار ده په دې سره یو بنده الله ته نږدې کېږي. څه لار ده؟ پوه پې نه شو. فرضي عبادت کول، د فرضي عبادت اهتمام کول. دلته یو دا مسله راووته چې نیک اعمال د دې مرتبې دي، ټول په یو مرتبه کې نه دي. بعض اعمال د الله د بعضو نه زیات خوښ دي. یعنې موږ چې څومره نیک اعمال کوو دا نه چې دا ټول یو شان د الله خوښ دي، په دې کې بعض اعمال د الله د بعضو نه بیا زیات خوښ دي. او په هغه ټولو نیکو اعمالو کې خوښ عمل الله ته هغه عمل دی کوم چې الله فرض کړی په خپلو بندګانو باندې. دا رأس المال دی. دا فرض عبادتونه څه دي؟ دا رأس المال دی. نفلي عبادات بیا زیاتي خبره ده. رأس المال څه ته وایي؟ اصل فایده خو نه راغلي. اصل مال څه معنی ده؟ رأس المال چې ته مارکیټ تجارت څه پېژنې، رأس المال څه ته وایي؟ یعنی کم مال رأس المال، رأس په عربي کې سر ته وایي، د مال سر، بنیاد. یو سړی دی د هغه سره 10,000 ریاله دي، یو سړی د هغه سره 50,000 روپۍ دي، په دې 50,000 روپو باندې دی تجارت شروع کوي. دا رأس المال دی. دا یعنی که دی وبېلله ختم شو ورڅه، که نه څه پاتې دي چې رأس المال یې وبېلو څه پاتې شو؟ دا فرضي عبادات زمونږ رأس المال دی. فرضي چې دې وبېلل که نه، نو که یو سړی لګیا دی د شپې 100 رکعته تهجد کوي خو سحر منځ نه اوږدوي، څه په خیال دی؟ د رأس المال بېللی. دا خو عجیبه خبره ده چې رأس المال دې وبېلم خیر دی، خو چې ګټه وکړم کېدای شي داسې زه به 50,000 روپۍ تجارت روانومه، دا 50,000 دې وبېلم خو چې نورې وګټم، زه خو به په دې 50,000 نورې ګټم. نو چې 50,000 ما وبېللې نو زه ګټم د څه؟ په هر څه وبېلل. بنیاد د مال، سر د مال چې په هغې ما تجارت شروع کوو، رأس المال، هغه زما نه لاړ. نو چې هغه زما نه لاړ خبره ختمه شوه. یو سړی دی زکات نه ورکوي، خو یاره وایي که چېرته غریبانان درته معلوم وي چې کوې وله وباسو، او که چېرته داسې لاره کوڅه جوړولي نو موږ ته پکې ووایه. او ته رأس المال بېللی، دا خو بنیادي خبره بېللې ده. اوس ته راګځې په دې پورې نښتی، دا خو تاله هله فایده در کوي چې څه در سره وي؟ رأس المال در سره. نو چې رأس المال نشي تا ته څه فایده در کوي؟ لکه یو سړی دی کور کې ولاړ دی، ماښام منظره بد وي، د ماښام د مانځه هغه وروستني سنت کو او ماښام لمونځ مې نه دی کړی،
سم خیال لري سړي باره کې ماښام فرضي مونځ الله وی غفور رحیم ده ها خو د سنتو خیال کوو تاسو ته مې ویلي کوم یو کس زمونږ خواله راغلی و زمونږ والد صاحب خواله الله دې وبخي نو ډېر بېدینه غوندې کې سړی و نو ډېر ګډې وړې خبرې کولې مشر سړی و ما ورته ویل حاجي صاحب مشر سړی یې ګډې وړې دې په دې عمر کې شروع کړي دي خپل عمر ته وګوره د اویا نه به تبه رهې الله ته واپس شه د مونځ اودس کوه وی مونځ نه کو البته د اشراق مونځ او تهجد مونځ نه پرېږده فرضي مونځ نه کو ما اوس دته څه خلک وایي که نه دله مو سوکیلی ورکړه فرضي مونځ نه کوم په دې کې دې کوي دا ځکه صفا یم دغه زما نه یعنې دغه مې اقرار دی چې دا زه نه کوم خو دا ده چې د اشراق د منځه ډېر اهتمام کوم او دویم د تهجدو ډېر اهتمام کوم نو د دې لګیا به څه کې دی اهم بنیاد نشتی خلفا صاحب آبادي کوم اوبه شي آبادي بلډینګ کې څه کوم دویم چت جوړوم سم خیال دی چې ټیکهدار راولي ورته ووایي چې اولنی چت مه جوړوه او د دویم چت نه شروع وکړه د دویم نه آبادي به برابوزه ده یا ټیکهدار راولي او دیاړي ماران راولي ورته وایي چې دیوال مه وهئ خو کړکۍ او دروازې پکې ولګوئ چې دیوال دې نه ولې کړکۍ ته کوم ځای لګوي تاسو له خو راس المال نشته فرضي عبادات د ټولو نه مخکې دي فرضي عبادات د ټولو نه مخکې دي او په دې سره انسان الله ته نږدې کېږي که اوس څوک سوال وکړي چې الله دا فرضي عبادت ولې ډېر خوښ دی او صحیح شو جواب کوشش ښه دی خو دې نفلي نه زیات ولې خوښ دی نه دی جواب دی دی جواب دی که تعبیر دی لږ برابر کړی د الله په دې خوښ دی چې دا الله په دې بنده باندې لازم کړي دي او کله چې دا بنده هغه عبادت کوي چې الله پې لازم کړی نو دی د الله تابعداري کوي دی د الله د حکم قدر کوي دی د الله خبرې ته غاړه ږدي سر یې ورته ایښودی دی چې زه به یې کوم بل دا بنیاد دی نو چې بنیادي اعمال دي د الله ډېر خوښ دي اوس که نفلي عبادت سړی ونه کړي نو دی د قیامت په ورځ بیا هم د نجات لاره موندی شي که نور شرطونه پکې برابر وي خو چې فرضي کې کمی وي نو دی رانیوی کېږي نو ځکه د الله فرضي عبادات هغه د نفلي عباداتو نه ډېر زیات خوښ دي بیا وایي چې ولا یزال عبدي یتقرب الی بالنوافل حتی احبه او یو بنده ما ته رانږدې کېږي په نفلي عباداتو سره تر دې چې زه ورسره محبت وکړم معنی د دې څه ده چې دا د الله دا نیک بنده د ولی الله د حدیث په اوله کې د اولیاء الله تذکره وشو که نه نو د اولیاء الله غټ صفت دا دی چې دوی د فرضي عباداتو خیال ساتي د اولیاء الله بل صفت دا دی چې دوی په فرضي عباداتو باندې اکتفا نه کوي بلکې په هغې پسې بیا کوم عبادات کوي نفلي عبادات کوي نفل په عربۍ کې دا زیادت ته وایي یسألونک عن الانفال انفال مال غنیمت ته وایي ولې مال غنیمت ته انفال وایي ځکه چې اصل مقصد اخو د کافر سره جنگ دی دې دپاره چې د الله دین زورور شي دا مقصد دی د مجاهدینو مال زیاتي هغوی ته میلاویږي مال غنیمت ده هغوی ته زیاتي میلاویږي نو دا نفلي عبادت دا په دې فرضي باندې زیاتي عبادت دی دا د الله دا بنده د صرف په دې باندې خبره نه ودرېږي په فرایضو باندې بلکې دې نوافلو کې هم لګي او ځکه
علماو دا خبره ذکر کړې ده او دا ډېره فایدهمنه خبره ده انتهایی. په سلفو کې بعضو علماو دا خبره کړې ده وی چې کم سړی یاده کوي دا خبره چې کم سړی د عام نفلي مونځ د صرف مانځه باره کې خبره کړې ده د عام نفلي مونځ خیال نه ساتي. عام نفلي مونځ څه مطلب دی؟ عام نفلي څه شو؟ تاسو که زما ټکه وایي نفلي مونځ عام نو چې دا نفلي عام شو نو دا خاص نفلي به کې کوم وي؟ دا عام دي دا خو خاص شو. نفلي هغه دي چې د هغې څه وخت نه دی. عام نفلي مونځ هغه دی چې د هغې څه وخت نه دی ښوی شوی. کله چې یو سړی لکه اوس یو سړی دی او زه تاسو نه تپوس کوم ځان له به جواب ورکړئ د دې خبرې هسې داسې ولاړې کور کې چې راشي یو څلور رکعته لمونځ وکړه دې ته عام نفلي مونځ. لکه ته کور کې ناست یې که نه ماښام مانځه نه به چې نماز وغواړې راشي څلور شپږ رکعته لمونځ به وکړه دې ته وایي نفلي مونځ عام. ماسپښین د مانځه نه بعد سنت دې وکړو کور ته لاړې یا کور کې دې سنت وکړو څه وخت بعد دې بیا چې نماز راوسه راشي یو څو رکعته لمونځ به وکړه. کم سړی چې د دې مونځ اهتمام نه کوي یاده کوي دا خبره کم سړی چې د دې مونځ اهتمام نه کوي ورو ورو د هغه نفلي مونځ پرېږدي چې د هغې خپل وخت ښوی شوی دی او خپل ځای ښوی شوی دی. لکه مانځه سره دا سنت کول صلات الضحا چې دغه پرېږدي دا هم پرېږدي ورو 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 بیا په دې ورشي او دا یاده کوي. او چې چا دا پرېښودو د فرض مانځه سره دا سنت او صلات الضحا د شپې تهجد چې څوک دا پرېږدي د فرضي مونځ هم یو ورځ پرېږدي. دا ښه واضحه خبره په دې کې شک نشته. ځکه چې لکه عام نفلي مونځ ته ولې نه کوې او دا عام نفلي مونځ دی نه لازم دی څه ولې صحیح شو لازم خو نه دی بس پاتې شو. دا نو څه دی مانځه سره دا سنت ولې نه کوې ولې لازم دی لازم خو نه دی. صلات الضحا لازم دی ولې نه لازم خو نه بس پاتې شو. رو 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 لازم نه لازم نه لازم نه فرضي مونځ ولې نه کوې بس د پاتې شو ولې نه کوې بس طبیعت هم ښه نه ویه ولې نه کوې کور کې مو کو که رو 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 دقې نه هم لاس ونیسي. ځکه دا یاد ساتئ که د فرضي عباداتو خیال ساتل غواړي که نه د نفلي به خیال ساتي. دا نفلي عبادت نه دي زه د آسان مثال درکړم دا نفلي عبادت داسې مثال لکه ته چې کور جوړ کړې او بیا یې چار دیواري تاو کړي دا په دې منځ کې دا ستا فرضي مونځ دی. دا چار دیواري د دې نه غیر چاپېره دا نفلي مونځ دی. دا صرف زه د مانځه خبره کوم نور هر عبادت دقه شان دی چې کوم سړی د نفلي عبادتو خیال ساتي د ده د فرضي ځان له خواني. لکه زه بل مثال درکړم خیر دی که خبره لږ اوږده شي. لکه یو سړی دی هغه په هفته کې دوه روجې نیسي په میاشت کې 3 ورځې روجې نیسي. کومو میاشتو د روجې چې فضیلت راغلی په هغې کې ډېر روجې نیسي د ده د فرضي د روجو ځان له خوني ورب الکعبه ولې خوند ډېري او سرادت خونې ته اغستی دي. ها 11 میاشتې یو سړي ډډه لګولې ده پروت دی اعلان وشو سبا څه ده روژه ده ته سبا د دې خړتم ته مخ ته وګوره مازدیګر کې بس روژه کله سر ته خیږي او کله خپو ته کوزېږي. دا چې سر ته خیږي او خپو ته کوزېږي پوه شي دی نه دی د کال کې چې روژه نیولې ده کله جګړې بعض جګړې زه حیران شم زه خو په دې روژه کې خو په سړي باندې ښه امتحاني دا خوش اخلاقي دا صبر دا په روژه کې سړي ته ښه خوند ورکوي خو د هغه سړي له خوند ورکوي چې څه نه څه د دې روژو سره عادت وي. 11 میاشتې بعد چې एकदम ته په ده باندې 9 ګنټې خوراک څښاک بند کړې एकदम نو دی به دله دغه کوي مازدیګر کې په واوره باندې جګړه
او په واوره باندې 3 کسان وجلی شوي دي علاقه کې په واوره دا چې په واوره یو بل وجلي ستا څه خیال دی چې دوی دله باقي 11 میاشتې روژې نیولي دا حقایق دي که نه زما دا خبرې غلطي چې د روژو سره څوک عادت او دا د عربو ته وګوره دا به حقیقت و عرب په دې عادت دي نه د دوی خړتمونه به ویني چې را پرېوتي نه دوی خپوي چې بیا روژه راغله ها دوی خپه په دې پسې چې روژه لاړه په جوماتونو کې جړاګانې او چې یو بل سره میلاو شي بس یاره الله دې پکې بیا نصیب وکړي او د خیر ورځې وي پته نشته بیا به راځي او که نه زمونږ هغه 15 پاتې شوې 10 پاتې شوې 6 پاتې شوې دی دې ځله راوستی دې ځله ته په عبادت کې خوند نشته هېڅ مزه پکې نشته چې شماري د پوج د کې خوند نشته دی تنګ کړی هلته چاردیواري نشته چاردیواري څه نفلي عبادت نفلي خو نه نو دی تنګ کړی یو سړی دی صدقې ورکوي د الله په لار کې مال لګوي غریب یتیم عالم مدرسه جامعه لاره کوڅه کوې یتیم کونډه او چې څه د مخې له ورځي غریب اوس مطابق کار کوي او یو وخت د دې سره دومره مال لاګی چې هغه نصاب ته ورسېد د زکات نصاب ته او کال پې تېر شو دی به د زکات ورکولو کې سستي وکړي ولې نه کوي د عجز هم دې سره عادت دی خو چې روپۍ د جیبه نه یې راویسته لکه د ټوپک ډز دی به دله زکات ورکړي ولې صاحب دا څه زمونږ دا نصاب دا دې کې به زکات وي نو دې کې زکات شته نو که لږ لږ یې ورکړو لکه حدیث کې راځي که یو حدیث کې داسې راځي چې قیامت علامه دا ده چې خلک به زکات داسې ورکوي لکه قرض چې ته اخیستی کېږي والزکات مغرمه زکات نه به خلک قرض جوړ کړي یعنې لکه قرض چې سړی چاله ورکوي طبیعت یې لږ ګډوډي نو دی به زکات ورکوي او طبیعت به یې خراب وي او وایه راځه مړه صاحب دی نه دی عادت ته دې عباداتو سره ځکه دا حال دی خبره مې دا کوله زه دا نه منم چې یو سړی د نفلي عبادت بلکل نه کوي او د ده فرضي عبادتو کې د سره کوتاهي نه ځکه چې په نفلي عبادتو کې چې څوک هم کوتاهي او غفلت کوي دا کوتاهي او غفلت بیا فرضي عبادتو ته مه وړي نو د اولیاء الله دلته 2 نښې ذکر شوې کمه د فرضي عبادتو هغوی ډېر خیال کوي ورپسې د نفلي عبادتو دا د اولیاء الله غټه نښه ده او زمونږ په ملکونو کې بعض چې کم ناسي ده زمونږ د سوات طرف ته یو پیرو او ډېر مشهورو هغه یو لمونځ نه کوو خلکو دغه چې کوم مریدان هغوی دا ولي الله دی د الله په ځمکه وي د ده په شان ولي نشته لمونځ یو هم نه کوو او یو بانګي ساتلی وي په دې بانګي باندې دی وي دغه ته ځي مکې مدینې ته منزله دی په بانګي باندې مکې مدینې ته ځي دلته به خلک پراته وو نو اوس دا ولي الله دی د دوی چې هغه نفلي عبادت پرېږده فرضي دله هم نه کوي او دا ولي الله دی د هغه یو پکې ګیره نه وه خریلی ګرځوي تاسو به ډېرې ویډیوګانې لیدلي دا خلک ول خپې ښکلې راښکلې ګیرې میرې نه وي نو عکس ما ته په خپله وویل ما ول دا مریدانو نه تپوس وکړو چې ستاسو دا پیر ښه ډېر ناشنا ورته کېدی ګیره یې نشته ځکه چې پیر خو تاسو وایي چې الله ته نږدې وي چې الله ته نږدې نو دا خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو داسې طریقه ده چې د امت لازم دی وایي ما ته یې وایي چې شتي خو موږ ته نه ښکاري د ګیره شتي ده ښه غټه ګیره خو موږ ته نه ښکاري ما ورته ما دا خبره اوس بل چا ته مه کوه ګینې دا بېګیرې چې کله به موږ راټینګو به به راته وایي چې شتي خو تا ته نه ښکاري بیا به چا ته نصیحت هم نه شو کولی هر یو به وایي چې ښه غټه ګیره ده نامه پورې ته خو چې استاد ته نه ښکاري خو موږ ذموار نه یو نو دا چې به اولیاء الله دي اولیاء الله نه فرض دي او نه نفل دي حیران بشي
ها بیا د نفلي عبادت ما تاسو ته ووایي که نه چې نفلي عبادت بعض هغه دي چې هغه د دې فرضو سره تړلی شوي دي یعنې متصل دي لکه څنګه یو سړی دی رکوع له لاړ په رکوع کې سبحان رب العظیم ویل څو پیرې واجب دي یو پیر زیاتي څه دي نفلي دي اوس دلته دا نفل د فرضو سره څه دی متصل دی یا یو سړی مثال کې په سجده کې سبحان رب العلی ډېره کړه بعض فرضي عبادت هغه دي چې هغه د دې فرایضو نه منفصل دي د لازم عبادتو نه منفصل دي کې ټول دننه راغلي الله وایي زه ورسره محبت وکړم معنی دا شو چې بعض علماو دلته دا خبره ذکر کړې ده چې اوچته مرتبه دا ده چې الله تا سره محبت وکړي او د محبت د مرتبې ته د هغه وخته پورې نشي رسېدی چې څو پورې د نفلي عبادتو خیال نه یې کړی معنی دا شوه که ته دا وایې چې الله ما سره محبت کوي او که نه کوي لکه اوس موږ کې به د هر سړي په زړه کې دا سوال لګوي چې الله به ما سره محبت کوي او که نه کوي نو د هغې ډېر جوابونه دي خو یو دا واله ته د خپل نفلي عبادتو ته وګوره دې کې د څه حل دی ځان له جواب ورکړه بس اگر که جوابونه نور هم ډېر دي الله ما سره محبت کوي او که نه کوي یو جواب یې دا دی ته خپل نفلي عبادتو ته وګوره او ځان له جواب ورکړه ځکه چې الله وایي بنده ما ته رانږدې کېږي په نفلي عباداتو سره رانږدې کېږي تر دې چې ورسره زه محبت وکړم نو دا هغه اولیاء الله دي چې الله د دوی سره محبت کوي دلته اولیاء الله په دوه قسمه ذکر شو هغه اولیاء الله چې د فرضي عبادتو خیال کوي هغه اولیاء الله چې ورسره د نفلي عبادتو هم خیال کوي اگر که د نفلي عبادت به موږ لازم نه دي خو دا زیاتي عبادت دی الله ته د نږدې کېدو دپاره او دویمه دا که چېرته په دې فرضو کې څه کوتاهي شوي نو چې هغه کوتاهي په دې سره پوره شي د دې دپاره دا عبادت دی ځکه ما نه یو پیر سوال هم شوکري شته اوس ته یې دي سوالاتو جواباتو په دې نشست کې چې ولې د دې بعضو منځونو نه مخکې او وروسته سنت دي لکه د ماسپښین د منځه نه مخکې وروستو دي ماښام د منځه نه وروستو دي ماسخوتن د منځه نه وروستو دي سهار د منځه نه مخکې دي دا ولې دي او ولې دي د بعضو نه مخکې ولې د بعضو نه وروسته نو د هغې جواب دا شی چې د خو الله ته نږدې کېدو لار ده او دویمه ده چې د وروستني خو دې دپاره دي که د منځه کې څه کمی راغلی چې هغه په دې سره پوره شي او دا مخکینی دې دپاره دي چې دې دې منځه ته تیار شي نفل لمونځ یې وکړو ښه په طریقې وکړو عاجزي پکې راله زړه یې مطمئن شو د دنیا د سوچونو فکرونو نه لږ راواوړېد اوس فرض لمونځ وکړو نو دا به دی په ښه طریقه باندې کوي نو د دې دپاره الله سبحانه وتعالی په شریعت کې دا نفلي عبادت چې دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژبه دا موږ ته د هغې طریقه او کیفیت یې هغه بیان کړی دی نو غوره عبادت کوم یو دی فرضي بیا نفلي فرض به کې بیا به نفل کې چې یو سړی نفلي عبادت کې او فرضي پرېږدي دا وله فایده ورکوي نه ورکوي اهتمام به د فرضو کې بیا د نفلو په دې کې یو مسله به ته ذکر کړو دا بعض نه بلکې اکثر پښتانه چې راشي سهار منځله لیټ راشي رامنډې وایي چې جومات ته راشي امام په فرضو باندې ولاړ دی به سنتو پورې وانخلي نو ته چې دې بیا تپوس وکړي چې ګوره دلته امام په فرضو ولاړ وایي دا دومره مضبوط سنت دي چې پیغمبر نه په سفر کې پرېښودي نه په حضر کې پرېښودي مضبوط څه دي او دا نو امام چې کوي داسې دي نو کوم یو ضرور دی فرض ضرور دی که سنت فرض ضرور دی موږ منو چې د سهار د سنتو ډېر اهتمام دی او ډېر په تاکید سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي وختي راشوی که کنه او چې درنه پاتې شو د مانځه نه بعد یې بیا وکړه حدیثونو کې خو راغلي دي او دا جدا خبره ده که ته ماته وایي چې زموږ مذهب کې نشتي زه ستا د مذهب وکالت دلته نه کوم موږ چې دلته ناست یو دې دپاره ناست یو چې خلکو ته قرآن او حدیث بیان کړو
قرآن او حدیث نه دا مسله واضحه ده چې سحر د سنت چې دنه پاتې شو دا د منځ نه بعد هم کولی شي او چې نور راوخیږي هغه ټایم کې هم کولی شي. دې باره کې ښه صحیح حدیثونه راغلي. نو دا اوس د کوم ځای خبره ده چې فرض باندې امام ولاړ دی او لمونځ د بعضو نه وشي او دی ولاړ په سنتو باندې دی. د سنتو نه خو د فرضو زور ډېر دی. فاذا احببته کله چې الله د چا سره محبت وکړي نو څه چل وشي؟ الله وایي چې زه چا سره محبت وکړمه نو د هغه غوږ شم په کوم باندې چې هغه اورېده کوي، د هغه سترګې شم په کومې باندې چې هغه لیده کوي، د هغه لاس شم په کوم باندې چې هغه نیوه کوي، د هغه خپه شم په کومې باندې چې هغه مزل کوي او رواني. بعضو صوفیه او حضرات د تصوف والا چې دي دوی د دې حدیث دلیل نیولی وي. دې حدیث کې دلیل دی په وحدة الوجود باندې والعیاذ بالله. وحدة الوجود دا ډېره غلطه کفریه شرکیه عقیده ده. خلاصه د هغه عقیدې دا ده چې الله په مخلوق کې دننه دی، الله په هر مخلوق کې دننه دی والعیاذ بالله. ځکه هغوی دا وایي چې لا موجود الا الله، نشتی موجود مگر یو الله. دې څه مطلب شو؟ یعنی هر موجود کې الله دی، ځکه چې صرف الله موجود دی، نور څوک نشته. او بیا د هغوی قصې که دې واورېدې والله موږ سره کتابونه پراته دي چې زلزله به دې په دې خپو باندې راشي او ته به وایي چې دا ځمکه مې د خپو نه وتښتېده. دا د صوفیو حضراتو د نن سبا د صوفي حضرات او همدقه د هند او د پاکستان او د افغانستان د صوفیانو خبره کوو. د هغوی کتابونه موږ سره پراته دي. یعنې هغه یو کتاب موږ سره پروت دی او هغه د انډیا د یو ملا دی، نوم یې نه علم چې جاخت یې نه جوړېږي. نو هغه دا خبره ذکر کړې ده د یو مشر صوفي تذکره کوي، وایي هغه په توحید کې غرق کو. په څه کې غرق کو؟ په توحید کې. او ساده ګل غوندې کې که دا کتاب ګوري به سوره موحد سره په توحید کې چې غرق کړو دا خبره اور. دوی توحید څه ته وایي تاسو نه پېژنئ. مونږ خو توحید دې ته وایو چې الله توحید څه ته وایي؟ د الله یوازې بندګي کوو. څه چې د الله دی هغه الله پورې خاص ثبت. هغوی د وحدة الوجود ته توحید وایي. یعنې الله یو کول څنګه؟ وی دی مخلوق کې په هر چا کې دننه الله دی، نو هر څه د ټول هر څه چې راځي مکې یو الله دی. نو هغه وایي چې دا پلانې صاحب چې دی دی یو پیر وی رنډې خانې ته تللی و، دا کوم ځای کې چې دا فحاشې زنانه په پیسو باندې په کرایي باندې زنا کوي، وی هغې ته ورغلی. وی کله چې دی د کمرې ته ورننوتو او دغه جنۍ اوس دا دې صفت کوي که بدي، ځکه چې زه خو حیران یم چې ته صفت کوي او سړی روان کوم ځای ته دی؟ د فحاشي اډې ته روان. دا ولې دې صفت کوي؟ دا په توحید کې غرق و چې کوم غرق نه دي چې هغوی به سوال دی. وایي تللی دی دغه اډې ته، نو بیا چې دغه جنۍ کمرې ته ورننوتی دی نو دې جنۍ له حیا ورتله د ده نه. نو دې نه ثابته شوه چې دې جنۍ کې ایمان د ده نه ډېر. وی ده ورته وویې چې شرماتی کیوں ہو، اردو کی کتاب دی، ولې شرمېږي؟ کرنے والا بھی وہ کروانے والا بھی وہ. څوک چې کوي هغه هم هغه دی او چا سره چې کېږي هغه هم هغه دی. پوه شوي تاسو؟ څوک چې کوي هغه هم هغه دی، الله ته اشاره ده، او چا سره چې کېږي هغه هم هغه دی. وی هغې سینډل راویستو، مولانا صاحب د ککرۍ پې وویسته. نو بیا ورته لاندې لیکلي دي هغې ته د توحید څه پته وه. دا دې خو موحد او دغه رنډۍ ده دا کومه چې فحاشه ښځه د توحید خو به یې کې دی. مولانا صاحب د توحید نه خالي دی. ګوره په هغې کې دومره غیرت و چې ککرۍ وله په سینډل باندې وویشته چې دا ته څه خبرې کوې زموږ رب په باره کې.
خو دا قصه ګوره دی په دې باب کې نه راوړي چې د خپل مشر بدي بیانوي څه کوي دا ولې دی توحید بیانوي دا کتاب موږ سره پروت دی او خو ګوره که نوم یې راته واخیستو نو د غټې سټې کتاب دی ګوره خو نوم یې نه نومونه اکثر بیا جاکه جوړه کړي نو دا اوس دا قصه یو لیکلی دي چې اتي یو کس پسې اتي منډې والې راګیروي او دا کس دې مخکې منډې ووي اتي پسې شاید ورمات او دې چغې وایي چې بچاو 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 لکه ما بچ کړئ ما بچ کړئ وی هلته یو مولاني صاحب ولاړو نو هغه وایي چې زه اوس حیران یم تا زه د چا نه بچ کړم خو په دواړو کې الله دی په ده کې م الله دی نو په اتي کې م الله دی نو دی څه وایي چې بچ مې که د چا نه مې بچ کړم دا د عقیده ده د وحدة الوجود والعیاذ بالله هغوی دا حدیث دلیل ګرځوي وګورئ الله وایي چې زه د ده غوږ شم زه د ده سترګه شم زه د ده لاس شم او د خپه شم ځکه زه تاسو هم چې علم هم نه یې کړی که نه راګیرې هم ګوره که دې جواب درته اوس هم ډېرو ته به دې جواب نه معلوم خو که د باندې اچانک دا حدیث رواچوو که نه نو بیا به ډایرکټ په چا پسې منډه وایي علماو پسې شیخ صاحب پسې زه منډه به خو چې کله دا مسله ختمه شو نو علماو کم دي چې غټه توره والې او راځي دغه کرسۍ باندې کینې بیا ځي دا خو موږ ته معلوم دي قرآن رواله ترجمې علما سره پروت نه دي کور کې ترجمې والا دنیا کتابونه ما سره پراته دي دا چې کله دې دا مسئله حل شي د هغې نه بعد د دې حدیث وضاحت په بل حدیث کې راغلی دی الحمدلله د دې حدیث وضاحت یو بل حدیث کې راغلی دی چې هغه بعض علماو را نقل کړی دی امام ابن کثیر هم ذکر کړی دی یو بل علم دی الطوفي هغه هم دا روایت ذکر کړی دی کله چې د انسان سره علم وي دته اشکال نه جوړېږي ځکه چې هلته هغه ته حدیثونه معلومي ایتونه ورته معلومي په هغه بل حدیث کې دا دی چې فبي يسمع نو په ما اوري وبي يبصر په ما ایني وبي يبطش او په ما نیوه کوي وبي يمشي او په ما باندې مزل کوي خو بیا هم په دې باندې عوام زر نه پوهېږي څه مطلب په ما نیوه کوي او په ما لیده کوي معنی د دې دا ده دا کوم معنی چې ته کوم دا له جیب نه کوم د صحابه کرامو د دور نه والا د سلف صالحینو دور نه والا او د اوسه پورې چې څومره حق پرست علما دي په سند سره دا تفسیر را رسېدلی په سند سره صرف دغه یاران چې کوم دي دا تصوف والا او دا غلات المتصوفه چې په هغو کې غلو کوونکي ځکه چې د صوفیانو درجې دي صرف د هغوی دا تفسیر دی صحیح تفسیر چې د سلفونو را نقل دی هغه دا دی معنی دا چې الله وی دی بیا په دې سترګه باندې هغه څه ګوري چې څه پې زه یعنی چې څه زه پې راضي کېږم په څه باندې زه راضي کېږم دی په دې غوږونو هغه څه اوري چې الله پې راضي کېږي په دې لاس باندې هغه څه رانیسي چې الله پې راضي کېږي په دې خپو باندې هغه ځي ته ځي چې په څه باندې الله راضي کېږي دی مطلب دی دا مطلب خو نه چې الله به د انسان کې ورننوځي والعیاذ بالله او بیا به د دغه دومره آیتونه او حدیثونه سره څه کوي په کوم کې چې دا راغلي چې الله په عرش ته پاسه دی هغې سره به څه کېږي دغه ټول آیتونه او حدیثونه به راکړی د یو حدیث دپاره عالم هغې چې دی دا نصوص را جمع کړي دا نه چې یو طرف پتې ووایي اوس دا اصل دی بنیاد دی چې الله په کوم ځای کې دی په عرش د پاسه مستوي نو څنګه دا آیت به یو سړی دا حدیث معنی دا کوي چې الله په ده کې ورننوتو پوه شوي که نه نو دا سړی ولی الله دی الله یې خیال کوي الله یې حفاظت کوي څنګه حفاظت یې کوي الله د غوږونو ول الله حفاظت وکړو نو دی په غوږونو صرف هغه څه اوري چې الله پرې راضي کېږي د سترګو ول الله حفاظت وکړو په سترګو هغه څه ویني چې الله پرې راضي کېږي د خپو ول الله حفاظت وکړو هغه ځای ته پېځي چې الله پرې راضي کېږي د لاسونو ول الله حفاظت وکړو نو هغه څه پرې رانیسي چې الله پرې راضي کېږي اوس اسانه ده چې موږ ځان معلوم کړو معلومولی شو ځان که نه بس
ځان معلوم کړي. اوس تا ته په خپله به پته ولګي ته څومره اوبه وکړي. که ته د ګناهونو نه ساتلی شوی نو بیا خوشحاله شه. که ته د ګناهونو نه ساتلی شوی نو بیا خوشحاله شه. او که بریک دې نه لګي په ګناه باندې نو بیا خو د یېرې خبره ده. ځکه چې بیا د هغه خلکو په صف کې ته نه یې چې د هغوی سره الله محبت کوي. ځکه چې الله وځي چا سره محبت وکړي نو د هغه بیا دا حال وي. نو اوس موږ ځان معلومولی شو چې موږ څومره اوبه وکړو. دوه طریقې دي د ځان د معلومولو. څه یو د حدیث کې ذکر شو اولنی د نفلي عباداتو اهتمام، او دویم دا خبره چې د ده د سترګو او د لاسونو او د ژبې او د غوږونو او د خپو څه حال دی. بس دا دوه طریقې په دې حدیث کې راغلي، اگر که طریقې نورې هم دي. په دې سره ته ځان معلومولی شي چې ته څومره اوبه وکړې. معنی دا شو چې په دې ټولو کارونو کې الله دله توفیق ورکړي او د الله د طرف نه دته یو نور او رڼا میلاو شي چې دی د هغه رڼا په رڼا کې ژوند تېروي. او حدیث عبدالله بن عباس مشهور حدیث دی چې کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم سحر منزله وتو، په اسانه دعا ده، تاسو ته اوس ته به یاد یې کنئ، نو دا به وي اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا. دا دعا به پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یاد ہے جی اللهم اجعل في قلبي نورا في سمعي نورا في لساني نورا واجعل في بصري نورا واجعل من امامي نورا ومن خلفي نورا من فوقي نورا من تحتي. بارك الله فيك. اللهم اعطني نورا. دا دعا بعض روایتونه کې اوس حدیث هم راغلي دي وفي شعري نورا، زما په ویښتو کې رڼا واچوه، زما په وجعلني نورا، زما نه رڼا جوړه کړه. دا معنی ده د دې حدیث، یعنی دا سړي په هر څه کې الله نور او رڼا ور واچوي. نو چې اوس د یو سړي په مخې ته هم رڼا ده، شا ته هم رڼا ده، ښی طرف ته هم رڼا ده، ګس طرف ته هم رڼا ده، بر هم رڼا ده، لاندې هم رڼا ده، په زړه کې هم رڼا ده، په سترګو کې هم رڼا ده، په غوږونو کې هم رڼا ده. نو دې څه مطلب شو؟ هغه څه به کوي چې څه الله غواړي. ځکه چې دی د الله د طرف نه چې کوم نور میلاو شوی دی د هغه نور په رڼا کې دی ژوند تېروي. یهدي الله لنوره من یشاء، سورة النور کې الله وی الله وی هدایت کوي چاته چې وغواړي د خپل نور طرف ته. مخکې الله وی ومن لم یجعل الله له نورا فما له من نور، والله چې چا له رڼا ورنه کړي که نه هېڅوک به رڼا نشي ورکولی. هغه نور په دې طریقې سره میلاویږي. بیا مخکې دي چې ولئن سألني لأعطینه، او که دې زما نه څه وغواړي نو زه به له ورکوم. الله وایي که هغه دې د دنیا څه غواړي او که هغه دې د آخرت څه غواړي، ځکه چې دې محبوب دی د الله، الله ورسره محبت کوي. او الله چې د چا سره محبت وکړي نو په هغه باندې د خیر خزانې ټولې راکوله وکړي، که هغه خیر د دنیا وي او که هغه خیر د آخرت وي. دا بعض راشي که نه زموږ دعاګانې نه قبلېږي، دا ډېر وخت نه وي دا دعا کوو دا داسې، نو دې ته نه ګوري چې زما څه حال دی د عباداتو سره، خو صرف دا تپوس به کوي چې زما دا دعاګانې ولې نه قبلېږي. اوس دا د الله بندګان دي، الله وی زه به له لازم هغه څه ورکوم څه چې دی غواړي. خو دا خو هم څوک دي که نه، دوی څه کړي دي د الله دپاره. الله د دوی سره محبت کوي او الله چې چا سره محبت کوي او خزانې ټولې د هغه په لاس کې دي، نو بچ بیا وله څه ورکوي اوله ورکوي. ولئن استعاذني لأعيذنه، او که دې د څه شي د یېرې نه
الله وی ما پوری پناه ونیسی نو زه وله پناه ورکوم. دا څومره غټ فضیلت. یعنی یو سړی د الله بنده الله ته نږدې یریږي د مخلوق د شر نه او الله ته وایي چې الله ما زه تا پورې پناه نیسم ستا د مخلوقاتو د شر نه الله وایي زه وله پناه ورکوم. لازم الله وایي زه وله پناه ورکوم د هر شر نه. که د ټوله دنیا د ده خلاف شي که نه او دی په الله پورې پناه ونیسي او پناه الله له ویسي الله وله پناه ورکوي. د دغه شر نه د وتو لار به الله دله پیدا کړي او دا د الله یو فضل دی چې چاله ورکړي. ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء ولئن استعاذني لأعیذنه. که دی د څه شي د شر نه پناه ونیسي په ما پورې نو الله وایي زه وله پناه ورکوم. د هغې نه بعد 9 حدیث دی او په دې کې هم د الله سبحانه وتعالی رحم او کرم په دې امت بیان شوی دی. دا آسان حدیث دی وبه وایو. عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس وی ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده ان الله تجاوز لي دا الله دې رحم ته ګورئ په دې امت باندې ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الله زما امت ته معاف کړي دي. څه ورته معاف کړي دي؟ خطا، نسیان څه ته وایي؟ هېرېدو ته. وما استكرهوا عليه او هغه څه چې په دوی باندې زور زبردستي شوي دی چې دا کار وکړي. دا 3 خبرې الله زما امت ته معاف کړي. دا حدیث امام ابن ماجه راوړی دی، امام بیهقي هم راوړی دی او حسن حدیث دی. حسن په دې دی ځکه چې بعض طرق د دې حدیث کمزوري دي او بعض صحیح دي. اگر که د علماو د دې حدیث په سند کې یو پلن اختلاف دی چې دا صحیح حدیث دی که ضعیف دی که حسن دی، خو انشاءالله دا حدیث د حسن په درجه کې دی ځکه چې د دې حدیث چې کوم سندونه دي او طرق دي او لارې دي په هغې کې بعض صحیح دي او بعض کمزوري دي. ټولې کمزوري نه دي، صحیح پکې شته الحمدلله. ښه دې حدیث کې چې څه دي په دې خبره باندې په قرآن کې دلیل شته. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا. یا الله موږ مه رانیسه که چېرته زموږ نه هیره شي یا زموږ نه خطا وشي. حدیث کې راځي که نه وي الله ورته وایي چې قد فعلت، ما دا کار وکړو. په یو روایت کې راځي چې الله ووایي نعم، بس وشوی داسې نه م رانیسم په خطا باندې او په هیر باندې. یعنې کوم کار چې د قصدن نه دی کړی یا په هیره تې شوی دی الله په دې نه رانیسي. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. الله په هغه قسمونو تاسو نه رانیسي کوم چې بې مقصده وي، بې د قصد دی. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. الله په هغه قسمونو تاسو رانیسي چې هغه د زړه نه وي. دا هم دلیل دی په دې باندې. لکه یو سړی دی په خوله قسم ټکی راغی اراده یې نه وه، هسې یې خولې نه وي قسم مې دی والله، الله یې په دې نه رانیسي. در الله رحم او کرم دی. او ځکه حدیث کې راځي په صحیحینو کې حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زما امت ته الله هغه خبرې معاف کړي دي کومې چې د هغوی په زړونو کې او په نفسونو کې اوړي راوړي چې څو پورې په هغې عمل نه یې کړی او یې په هغې باندې خبره نه یې کړې. معنی دا چې په دې زړونو کې چې دا خبرې اوړي راوړي هسې په دې الله رانیوه نه کوي. او که چېرته الله په دې رانیوه کولی نو څومره به ګرانه وي. خو دا د الله رحم دی. دې حدیث کې 3 خبرې ذکر شوي دي چې دا الله معاف کړي دي. کومې؟ خطا، نسیان او اکراه، چې چا سره زور زبردستي وشي. شریعت کې په دې باندې ګناه نشته. خو دا فایده یې ده کوي چې کله په دې باندې یو حکم بنایي، حکم پې جوړېږي او کله پې نه جوړېږي. لکه مثال، لکه یو سړی دی په منځه کې خطا شو، په دې خطا یې الله رانیسي؟
شکیه نه وي پکې په خطا یې الله نه رانیسي یعنې قصدن د غلطي نه ده کړې خطا شو خو یو حکم شتي هغه څه دی سجده سهو به کوي صحیح ده الله یې نه رانیسي خو سجده سهو به کوي او که رکن یې پرېښودی نو دا رکن به هم کوي او سجده سهو به هم کوي ښه اوس روجې ته وګوره ځه یو سړی دی روجې کې د ورځې هیر شو تی او خوراک څښاک یې وکړو حدیث کې راځي فلیتم صومه دی د خپله روجه پوره کړي څه پېښ دی بلکې امام حاکم چې کوم حدیث راوړی بلکې ورسره دا دي فلا قضاء علیه ولا کفاره نه پې قضا شتي نه پې کفاره شتي نو هیر ماب تی خطا ماب ته خو کله نه کله به یو حکم جوړ شي لکه څنګه چې موږ دغه ذکر کو لکه څنګه چې موږ دغه ذکر کو د سجده سهو ده اوس یو سړی دی زکات یې راواغستو یو کس لی ورکو دوی دی غریب دی وروسته پته ولګي د هغه مالدار دی د زکات حقدار نه نو د دې زکات وشو دویم پر به د زکات نه راوباسي او ځکه امام بخاري په دې مسله باندې باب هم تړلی چې یو سړی صدقه ورکي غني مالدار سړي له هغه ته پته نه وي الله یې په دې نه رانیسي ځکه چې پته ورته نه وي خطا شو څه شو خطا شو او بای کې یو ښکلی حدیث دی حدیث ابو هریره امام بخاري بیا راوړی هم دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی یو کس دا ووی د حدیث ته وکړی دی وی چې زه به یقینا لازمي صدقه ورکومه وی چې کله یې صدقه د خپل مال نه راویسته فوضعها في يد سارق دا غل یې ورکړه دې ته خو پته نه وه چې غل دی وی چې سهار شو خلکو باز کو تصدق على سارق غل وی چې دی صدقه ورکړی شو او غل یې ورکړه او غل یې ورکړه وی هغه د الله حمد وکړو بیا ده وی چې زه به بیا صدقه ورکومه لازم وی چې نوره صدقه راویسته فوضعها في يد زانیه هغه یې زناکارې ښځې له ورکړه سهار بیا وی ټولو خلکو باز کو چې تصدق اللیل علی زانیه او پرون د شپې چې له زناکارې له صدقه ورکړی شو وی هغه وی چې زه بله صدقه ورکړم نور مال به ورکړم بل ورځې چې صدقه راوړه فوضعها فی ید غني هغه ښه مالداره سړي له ورکړه سهار خلکو باز کو چې تصدق علی غني هغو مالداره سړي له صدقه ورکړی شو وی هغه ده ووی ګوره ده ته خو پته نه وه که نه چې دا اولنی غل دی او دا دویمه زیناکاره ده او دا دریم څه دی مالدار ته خو پته نه وه وی هغه ده ووی چې اللهم لک الحمد یا الله ستا حمد ویم او شکر ادا کوم علی سارق وعلى زانیه وعلى غنی په دې هم شکر دی چې غل ته صدقه میلاو شو او زیناکاري ته میلاو شو او مالداره ته وی بیا ورته ده وویلی شو چې اما صدقتك على سارق هر چې تا هغه یو ورځ صدقه ورکړې وه غل له حالانکې تا ورکوله غریب له نو کیدی شي چې د هغه صدقې د لاسه د دې غلا نه منع شي زیناکاري له چې ورکړې وه کیدی شو چې د هغې د لاسه هغه زنا نه منع شي هغه غریب له هغه مالدار له چې ورکړې وه کیدی شي عبرت ترې واخلي چې وګوره خلک د مال نه صدقه وباسي نو دې سړي ته اجر میلاو شو که نه الله یې په دې رانیسي نه رانیسي لکه دې کې یو ښکلې واقعه بله امام بخاري دا روایت راوړی دی یو صحابي دی معن ابن یزید معن ابن یزید وی چې زما پلار ابو یزید هغه یو څو دینار راوړو صدقه یې پې کوله نو په جومات کې کېښودي روپۍ کوم ځای کېښودي جومات کې دلته به څوک غریب راشي که چې مسجد نبوي ته به غریبانان تلو راتلو نو به چې کوم غریب راغی دې ځای نه به اوچتې وی زه رالم جومات ته زوی راغی د یزید زوی معن راغی هغه پیسې راوسته او خرچې ته صورت پیسې جیب ته ورجوړې چې پلار خبر شو هغه پسې ورغی ما ایاک اردت ما خو
دا اراده نه وکړي ته به ویلې دا خو مالته ایښودي چې ضرورت یې هغه به دواړو کې خبره ګرمه شوه لاړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته لکه ما نویت یا یزید ولکه ما اخذت یا معن یزید ته چې کوم نیت کړو د هغه اجر تا ته میلاو شو معن تا چې څه اخیستي دي ته حقدار چې ستا هم ضرورت نو یزید ته اجر د څه میلاو شو صدقې او خدای اراده نه وکړي چې دا به زما زوی دی او کېښودي چې غریب محتاج به وایي زوی راغی زه محتاج خبره صحیح محتاج دی وایي بس نو الله په دې رانیونه کې الحمدلله او دا الله رحم دی په موږ باندې دغه شان اوس ګورو سړی په غلطۍ سره په خطا سره څوک مړ کړي دیت پېشتي شتي په دیت که نه شتي په دیت کفاره پېشتي روجې به نیسي دیت به ورکړي خو رانیسي نه الله په دې باندې یعنې حکم دا دی چې دی به دیت او کفاره ورکړي دا ځان له مسلې دي دویمه دا خو هیر او خطا شو اکراه څه ته وایي په عربۍ کې چې چا سره زور زبردستي وشي چې ته به لازم دا کار کړي او ده ته پته وي چې دی ماله نقصان راکوي دا خبره پکې ده ګورې چې د غالب ګمان صحیح چې دا سړی ماله نقصان راکوي او یو سړی ته خبره شي چغې چغارې وایي که نه ایګه جماعت ته به نه ځي او ته کور کې کېناستې یاره پلاني مې زور زبردستي وکړي جماعت ته به نه ځي دا زور زبردستي صحیح معنی سره زور زبردستي نو په هغې کې کله داسې چې د انسان بله حیله نه جوړېږي بله لار نه وي که بله لار وي په هغې به ته ځان ساتي خو چې لار نه وي او دا سړی تاله نقصان درکوي نو دې ته زور زبردستي ویلی کېږي و دې ځای کې دومره ګنجایش شریعت ورکړی که تا ته د کفر ووایي او تا کفر هم وکړو نو الله دې نه رانیسي خو په شرط ته څه وقلبه مطمئن بالایمان سورة النحل کې الله وایي چې زړه به مطمئن وي ځکه چې زړه به نه خو زور زبردستي نه کېږي زور زبردستي خو په کار کې کېږي او په وینا کې کېږي د زړه په عقیده کې کېږي لکه اوس سړی چې ما عقیده بدله کړې ځکه چې ما سره سجل شو زور زبردستي شو دا منلی کېږي دا نه منلی کېږي نو دې ته وایي اکراه په دې الله رانیونه کوي الحمدلله خو دلته دا خبره یاده کوي که څوک صبر کولی شي نو غوره ده لازم نه ده خو غوره ده خصوصا د هغه چا دپاره صبر ډېر غوره دی چې په امت کې هغه څه مقام لري او بیا صبر کوي ځکه چې د پسې شاته خلک دي لکه اوس یو عالم راونیوی شو په امت کې مشهور عالم یو هغه ته وایي چې ته لکه دا غلط عقیده ورته کوي ته دا ټکې ووایه چې دا داسې دی که دی و هېڅ خبره نه ده خو نه ویل غوره دي ځکه چې شاته خلکو ته بیا یو شک او شبهه پیدا کېږي لکه امام احمد بن حنبل رحمه الله په جیل کې پروت څومره کلونه هغه په جیل کې تېر کړي په دې خبره چې هغه قرآن د الله کلام دی مخلوق نه دی د هغه وخت باچایانو بدعتي مولیانو چې څومره هغو ټولو دا یو قرآن مخلوق دی نو دغه ټیم کې هغه هم سهیله جوړولی شوه ځکه چې بعضو مولیانو خبره کړې وه د جیل نه یې وویستو د امام احمد سره بعض مولیان چې جیل شوي هغوی وویل وی قرآن مخلوق دی خو د څه دپاره وویل چې به څو زیریږي یا چا به داسې ووایي زما لفظ په قرآن باندې مخلوق دی دا به داسې لکه خبره تاو راتاو کړه په دې کې هم شبهه پیدا کېږي اگر که یو معنی به صحیح خو امام احمد وایي چې زه یې نه وایم زه یې نه وایم ځکه چې بهر په لکو خلک زما انتظار کوي چې دی به څه وایي نو که زه ووایم هغوی ته یو فتنه جوړېږي داسې ټیم کې بیا صبر کول څه دي غوره دي او په زور زبردستي چې بچا باندې څه وشي هغه نه حسابېږي لکه مثال یو سړی د زور زبردستي پوه شو چې ته به د خپله ځمکه خرڅوې د عقد نه دی صحیح لکه یو سړی راغی او داسې کېږي زموږ په دې علاقو کې بعض د غریبانانو سره دا قومونه چې کمزوري اکثر د زورور پرې راشي ځمکه دې په زور واري که نه شي کېږي داسې د عقد نه دی صحیح دا باطل دی ځکه دې سره دلته اکراه زور زبردستي شوی
ها یو سړی دی په هغه په تندي ولا ټوپک کېښود چې ته به خپلې ښځې له طلاق ورکړې دا طلاق به حسابي نه به حسابي د هغه اختیار خو پکې نشته الا یاد کړئ ګورئ حقوق د مخلوق هغه جدا خبره ده لکه اوس یو سړی دی زور زبردستي پوه شو تماچه پې کېښودی شو چې ته به دا پلانې ووژنې څه به کوي ولې به نه وژنې نه ولې به نه وژنې دلته دی وژنې جواب یې دا دی که هغه چېرته دا ووایي یا چا ووایي چې دی خو مکره دی په دو زور زبردستي شوی موږ وایو صحیح ده خو دا نه دي جایز تعالی چې د خپل ځان دپاره او د خپل ژوند دپاره ته یو بل نفس وژنې ته دې پکې لاړ شي که نه خو بل غریب څه ګناه ده چې ته یې وژنې خلاصه د حدیث دا ده چې الله په دې دریو خبرو باندې د امت نه رانیسي او دا د الله رحم دی په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله پر روان درس کې به د څلوېښتم حدیث نه شروع کوو الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين